200 کلونو پورې په اندلس یعنی اوسنی هسپانیا ټوله افریقا او زیاته برخه اسیا باندې واکمني کړې ده. هند ته تر 400 کلونو پورې د اسلام په زرینو احکامو ښکلا ورکړې وه. مسلمانانو د منځنۍ پیړیو په جهالت، ناپوهۍ او له تمدن او ټکنالوژي څخه په تورو تیارو کې وروسته پاتې اوسنۍ اروپا کې د پوهې رڼا او تمدن ډیوې بلې کړي. هغه اروپا چې اوس په خپل تمدن نازیږي او په ټوله نړۍ راج او باد چلیږي، هغه اروپا چې تر اوسه یې په پوهنتونونو کې د اسلامي نړۍ د سترو علماو کتابونه لوستل کیږي، لکه مشهور قانونپوه ابن خلدون، پیاوړی فیلسوف ابن رشد، لومړی جغرافیاپوه او د ځمکې د کورې نوښتګر ابو عبدالله ادریسي، د طب علم نابعه محمد بن زکریا رازي، ستر مسلمان کیمیاپوه جابر بن حیان چې هغه وخت اروپایانو کیمیا او ریاضي نه پیژندله. اروپایان دغه عالم ځان ته منسوبوي او د غیر په نامه یادوي، مګر دا همدغه جابر بن حیان دی. ثابت بن قره چې د لومړي ځل لپاره یې په حساب، ریاضي، الجبر او مثلثاتو کې اصول او قواعد کېښودل، او مشهور ریاضي پوه محمد بن موسی چې په ریاضي او الجبر کې فارمولونه د یادونې وړ دي. د دې علماو کتابونه او لیکنې خپل ژبو ته وژباړل او خپل نومونه یې پرې ولیکل. د مسلمانانو تعلیم او زده کړې نظام دومره مضبوط و چې د اروپا محصلین او زده کوونکي به بغداد، کوفه، مصر او اندلس ته زده کړې لپاره ورتلل، او له هغوی څخه د علم او پوهې زده کولو باندې به ډېر فخر کولو. مګر په ډېر تعصب چې تمدن هغه دور مو دومره کمزوری شو او اوس زموږ زده کوونکي اروپا ته ورځي او له هغوی څخه یې بیرته زده کوي. اروپا که د اسلامي امت هر فرد ته په خپلو پوهنتونونو کې ځای ورکړی، تر ماسټرۍ او دوکتورا پورې یې رسوي، نو بیا هم هیڅکله به د مسلمانانو د هغه احسان پورې نه کړي کومه پوهه او رڼا چې مسلمانانو اروپا ته ورکړې وه، چې د همهغې پوهې او رڼا برکت اروپا د رڼاګانو او ښکلاګانو ښار ګرځېدلی. په دې خبره خپله اروپایي پوهان او عالمان هم ګواهي ورکوي. مګر مسلمانانو د زوال په لور حرکت وکړو، له ټکنالوژۍ او تمدن څخه وروسته پاتې شول، غمونه، مشکلات، جګړې او اختلافات پکې پیل شول. د چوکۍ او سلطنت په سر یې خپلمنځي جنګونه شروع کړل، او له همدې امله اسلامي امت ټوټې ټوټې شول او هر څه یې له لاسه ورکړل. له کومې ورځې چې مسلمانانو په خواهشاتو، لذتونو، خوندونو کې اخته شوي دي، له کومې چې مسلمانانو په فروعي مذهبي اختلافاتو اخته شوي دي، له کومې ورځې د خپلو نیکونو او پلرونو لار یې پرېښي، له کومې ورځې چې له مرګه ویرېدلي او د جهاد سپېڅلې لارې یې پرېښي، د پردیو تقلید یې شروع کړی دی، نو له هر لوري کفار او دښمنان پرې داسې راتویېږي لکه وږي لیوان چې د ګډو او بیزو په رمه حمله کوي.